دا د کابل ښار د سینما پامیر سیمه ده چیرې چې د ورځې سلګونه کسان د لیلامۍ اخیستلو ته راځي او تر ټولو ښه بازار پکې د ژمي لباسونه دي. د کابل سینما پامیر په دې سیمه کې د کال په هر فصل کې د لیلامیو توکي ډیر موندل کیږي. د ښار د نورو ځایونو په پرتله دلته د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وي ځکه د اړتیا وړ ټول لیلامي توکي همدلته پیدا کیږي. میرالله بهشتي چې څه موده وړاندې یې ورزشي کلب درلود اوس د کاروبار د نشتون له امله د سینمای پامیر په دغه سیمه کې لیلامی پلوري. که پیسه نباشه مردم چی میکنن لیلامی رو؟ وقتی که پیسه بود هر چیزی که بود لیلامی هم میگیرن، نان هم در خانه میبره، بعد سالشون تیر است، وقتشون خوب تیر میشه. وقتی که پیسه نبود کلی گپ سر پیسه است، سر کار است. کار که نبود پیسه که نبود هیچ چیز نیست. خلاص هیچ چیز به درد انسان نمیخوره. این کار است، این پیسه است که مردم میچله میره، مگر نیست متاسفانه در افغانستان نیست. این مشکل است که ما بعد 16 سال درس خوندیم اومدیم پشت کراچی استاد شدیم، 12 سال تمرین کردیم، عضو تیم ملی بوکس بودم در چی؟ در المپیک. 8 سال کلابداری کردم، آخرش اومدم پشت کراچی استاد شدیم، کراچی ونی میکنم. په دې سیمه کې ولاړ یو شمېر لیلامي پلورونکي بیا وایي چې بازار یې خراب دی او خلک د توکو د اخیستلو توان نه لري. سالهای پیش خوب بود، امسال هیچ کار نیست. امسال ما کارمار نیست، خلاص از کارمار. چرا کار نیست؟ کار نیست دیگه، کلی مردم گریزان است، از شهر پریشان است، بدبختی است، قیمتی است، بیکاری است. نیست کاربار. والا بازارها بالعموم خراب است، اول و آخر نداره چون اقتصاد ضعیف شده. روز به روز بعضی که بهتر شده خرابتر میشه. لیلامی دیگه یک روز خوب است یک روز بد است، کم داره. اولا خوبتر بود چون چیزای زمستانی است، مملکت سردنشین است افغانستان، مردم استفاده میکنه. حال سست شده، بازار مکمل ضعیف شده. د سینمای پامیر دې سیمې ته د ورځې سلګونه کسان د لیلامي توکو اخیستلو ته هم راځي او تر ټولو ښه بازار پکې د ژمي توکي لري. دوی وایي چې دلته د ژمي ښه توکي په مناسبه بیه پیدا کیږي. سایت کې پیدا کیږي چې مثلا د 200 روپۍ قیمت لري هغه 50 روپۍ ورکوي او هغه د داسې شیان کې ستاسې پوس ولې 100 روپۍ قیمت لري په 100 روپۍ ورکوي. ښه دي بد نه دي، غریب دپاره ښه دي. دلته راغلی یم چې دغه لیلامي کالي د شیان واخلم خپل ماشومانو ته یا هغه واس نه لرو چې شرکتي واخلو. دا په داسې حال کې ده چې د نوي حکومت په راتګ سره نسبي امنیت راغلی خو خلک د کاروبار له نشتونه او د اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره